मास्ता मास्तो ته په انګلیش لینګویج کې ویل کیږي یوګرټ یعنی ماستا YOGURT یوګرټ یعنی ماستا. Assalamu alaikum dear friends, I'm your host Abid Ali from the UL English په پښتو کې. او نن په دغه ویډیو کې موږ تاسو لپاره ډیر قیمتي ښکلي او ضروری الفاظ راوړي. په دغه ویډیو کې به تاسو زده کړئ هغه الفاظ چې هغه به تاسو هیڅ کله نه وي زده کړي. هغه الفاظ کوم چې تاسو لپاره بې انتهایی ضروری دي. څنګه چې تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري. نن به موږ په دغه ویډیو کې د دې هر څه نمونه زده کوو. که چېرته تاسو داسې بنیادي الفاظ روزانه زده کول خپل عادت جوړ کړئ نو په ډېر کم وخت کې به تاسو خپل هدف ته ورسیږئ. مطلب په ډېر کم وخت کې به تاسو روان انګلیش زده کړئ. بټر ملک یعنی لسی یا شوملې دې ته په انګلیش لینګویج کې ویل کېږي بټر ملک BUTTER بټر MILK ملک بټر ملک یعنی لسی. بټر صرف بټر کوچ ته ویل کېږي BUTTER بټر یعنی کوچ. ملک او ملک ویل کېږي پیو ته. بټر کوچ ملک یعنی پی. او که چېرته تاسو داسې وایئ بټر ملک نو دې مطلب دی لسی یا شوملې. ګي غوړي هغه غوړي کوم چې موږ په بازار کې اخلو. GHEE ګي یعنی غوړي. اوس کورانو غوړو ته په انګلیش لینګویج کې څه ویل کېږي؟ کورانو غوړو ته ویل کېږي پیور ګي. څنګه چې اوس موږ زده کړه ګي ویل کېږي غوړو ته. پیور مطلب سوچا یا خالص. زیاتره خلک کوئی پیور خو دا پیور نه دی. د دې صحیح پروننسیشن صحیح تلفظ دی پیور ګي یعنی غوړي. سپیګیټي مطلب دی غټې منچي. هغه منچي کومې چې د اوړو نه جوړیږي. سپیګیټي غټو منچو ته ویل کېږي. اوس سرې منچي سرو منچو ته څه ویل کېږي؟ هغې ته ویل کېږي ورمیچلي یعنی سرې منچي. څه خلک ورته ورمیسلي هم وایي. په یاد ساتئ غټو منچو ته ویل کېږي سپیګیټي کومې چې سپینې منچې وي د اوړو نه جوړیږي. او سرو منچو ته ویل کېږي ورمیچلي. سیمولینا ویل کېږي سوجي ته. هغه سوجي موږ یې چې د الوا په شکل کې پخوو. سیمولینا یا سیمولین دې مطلب دی سوجي. اوس دلته زموږ د نننۍ ویډیو خلاصه. یوګرټ یعنی ماستا. بټر ملک لسی یا شوملې. بټر کوچ. چیز پنیر. کریم ملایی. ګي غوړي. پیور ګي خالص غوړي یا کورني غوړي. سپیګیټي هغه منچي کومې چې د اوړو نه جوړیږي یعنی سپینې منچي غټې منچي. ورمیچلي سرې منچي. سیمولین یا سیمولینا یعنی سوجي.